د خیبر پښتونخوا عالی وزیر د کابل پر وړاندې د اسلام آباد پر تیرو کړنو سختې نیوکې وکړې. په یو بل خبر کې اورئ چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د حماس د نوي مشر یحیی سنوار وژل ضروري دي. او وروستۍ خبره دا چې ایراني چارواکي وایي چې ټول غیر قانوني کډواله باید د روان کال تر پایه د ایران خاورې څخه ووځي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د خیبر پښتونخوا عالی وزیر د کابل پر وړاندې د اسلام آباد پر تیرو کړنو سختې نیوکې وکړې. د خیبر پښتونخوا ایالت عالی وزیر د پاکستان تحریک انصاف ګوند په یو کانفرنس کې ویلي چې امریکا ته د پوځي اډې په ورکولو سره پاکستان د افغانستان پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره زمینه برابره کړه. علي امین ګنډاپور د افغانستان په اړه د پاکستان پر وروستیو سیاستونو د نیوکې ترڅنګ ویلي چې اسلام آباد باید له کابل څخه د ښو اړیکو تمه نه لري. د خیبر پښتونخوا ایالت عالی وزیر زیاته کړه، زه پوهیږم چې تاسو د امریکا په امر دلته عملیات کول، تاسو د همدې ګاونډي هیواد پر ضد چې پښتون او مسلمان دواړه دې پر ضد یې امریکا ته اډې ورکړې او نن یې تاسو ملامت ګڼئ او پاکستان کې چې هره پیښه کېږي بیا تور لګوئ چې دا د افغانستان لخوا پلان شوې وه. نو ستاسو کړنو ته په کاتو فکر کوئ چې هغوی به درته ګولان رابلیږي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د اسلامي امارت د سفارت شهزاده فیر سردار احمد شکیب د کابل او اسلام آباد اړیکې د سیمه ییز اتصال او د سوکالۍ لپاره حیاتي وبللې. ښاغلي شکیب له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې د سیمه ییز اتصال او سوکالۍ لپاره حیاتي دي، د سوداګرۍ او ترانزیت د ښه والي او سیمه ییز اقتصادي پیوستونو لامل کیږي. نوموړی زیاتوي چې خو برعکس تاوتریخوالی د دواړو هیوادونو ملتونو او پر سیمه منفي اغیزې کوي. بلخوا د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لفظي کړکېچ به د دوه اړخیزو اړیکو پر ښه والي منفي اغیزې وکړي. د سیاسي چارو کارپوه کامران امان وویل دا په بشپړ ډول د پاکستان پوځ او ISI پورې اړه لري چې د افغانستان له خلکو سره خپلې اړیکې جوړې کړي، څو هغوی د افغانستان په اړه ډاډمن وي او موږ د پاکستان په اړه. د یادولو ده چې په وروستیو میاشتو کې اسلام آباد په وار وار کابل په پاکستان کې په ناامنیو تورن کړی چې اسلامي امارت تل رد کړی او ویلی دي چې هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه د ګاونډیانو پر ضد وکاروي. په یو بل خبر کې اورئ چې د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر وایي د حماس د نوي مشر یحیی سنوار وژل کېدل ضروري دي. اسرائیلو تر اوسه د حماس ډلې د مخکینی مشر اسماعیل هنیه د وژنې په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو دا د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د هغه د ځایناستي یحیی سنوار ترهګر بللی او وایي وژل یې ضروري دي. اسرائیلو دا خبره په داسې وخت کې کړې چې یوې خواته په لبنان کې د ایران پلوه ډلې حزب الله د قوماندان او بلې خواته په تهران کې د حماس د مشر اسماعیل هنیه له وژنې وروسته د ایران د ممکنه غچ اخیستو په تمه دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر د ټویټر په یو پوسټ کې یحیی سنوار یو ترهګر بللی او لیکلی دی د اسماعیل هنیه پر ځای د حماس د نوي مشر په توګه د اصل ترهګر یحیی سنوار ټاکل کېدل یو بل قوي دلیل دی چې هغه په چټکۍ سره ختم کړل شي او دا نابړه تنظیم حماس د ځمکې له مخه لرې کړل شي. اسرائیلو د حماس د مخکینی مشر اسماعیل هنیه د وژنې ذمهواري پر غاړه نه ده اخیستې، خو ایراني مشرانو د جولای په 11 باندې د هغه د وژنې پړه پر اسرائیل اچولې او خبرداری ورکړی چې اسرائیل ته به د دې ځواب ورکړي. حماس د چهارشنبې په ورځ سهار وختي پر اسرائیل د اکتوبر د 9 د حملې یو پلان کوونکی
یو شپېته کلن یحیی سنوار د خپل نوي مشر په توګه وټاکه. سنوار د غازې د کډوالو په یو کیمپ کې زیږېدلی او 22 کاله یې د اسرائیلو په زندان کې تیر کړي دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاټز وایي د یحیی سنوار د ټاکلو دا اقدام نړۍ ته یو څرګند پیغام ورکوي چې د فلسطین مسله اوس په بشپړه توګه د ایران او حماس په لاس کې ده. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر پر ایکس په یو جلا پوسټ کې دا هم ویلي چې اسرائیل باید د نیول شوي لویدیځې غاړې امنیت وساتي چې د ایران مخه ونیسي او اجازه ورنکړي چې هلته د سخت دریځو یوه بله اډه جوړه کړي. اسرائیلي ځواکونو د حماس خلاف د روانې جګړې په مهال په تیرو څو میاشتو کې په لویدیځه غاړه کې څو بریدونه کړي چې وایي مقصد یې د وسلوالو د فعالیتونو او د اسرائیل پر ضد د ممکنه بریدونو مخه نیول دي. د تیر کال په اکتوبر کې د غازې د جګړې له پیل راهیسې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې تقریبا 600 کسان وژل شوي دي. د حزب الله مشر ویلي تېره اونۍ په بیروت کې د اسرائیلي ځواکونو په برید کې د خپل یو قومندان فواد شکر د وژلو غچ به اخلي او د ګواښ په سیمه کې د جګړې د پراخېدو په اړه نړیوالې اندېښنې زیاتې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د سهشنبې په ورځ وویل په سیمه کې هر هېواد ته د داسې پرېکړو کولو اړتیا ده چې د ده په نظر تاوتریخوالی زیاته نه بلکې کم کړي. بلینکن په دې اړه وویل موږ به د ترهګرو ډلو یا د هغوی د سپانسره کوونکو بریدونو خلاف د اسرائیل دفاع ته داسې دوام ورکړو څنګه چې موږ د خپلو پوځیانو دفاع کوو. د یادولو ده چې د تیر کال اکتوبر په 9 پر اسرائیلو د حماس په برید کې 1200 کسان ووژل شول او 250 تنه یرغمل شول او په ځواب کې اسرائیل د حماس خلاف عملیات پیل کړل چې په غزه کې د روغتیا وزارت په وینا د وژل شویو کسانو شمیر تر 40,000 زیات شوی دی. وروستۍ خبره ده چې ایراني چارواکي وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران څخه ووځي. د ایران د عمومي انتظامیې قومندان وایي ټول غیر قانوني کډوال باید د روان کال تر پایه د ایران خاوره پرېږدي. احمد رضا ردان پرون چهارشنبه د اګست 9 خبریالانو ته ویلي ټول پروګرامونه او پالیسۍ د غیر قانوني کډوالو د ستنېدو پر بنسټ دي. نوموړی وایي غیر قانوني کډوال نشي کولی 40 ته سفر وکړي او که چېرته د ایران د سرحدونو په لور لاړ شي وبه نیول شي او د کډوالو کیمپونو ته به ستنه کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو اونیو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بند چلند راپورونه ورکول شوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ښکاري چې افغان کډوال په عامه ځایونو کې د خلکو او پولیسو لخوا وهل ټکول توهین او تخریبېږي. په ایران کې مېشت افغان کډوال وایي چې تر اوسه اسلامي امارت او د کډوالو اړوند نورو نړیوالو سازمانونو په ایران کې د مېشتو افغان کډوالو سره د ایرانیانو د بد چلند د مخنیوي په اړه څه اقدامات نه دي کړي.